نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت قصه بیانول او دا مو وویل کوم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبيث نقشې په شپه د دوی د لاس څخه ووتی، تر ټولو د مخه یې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته راوستی. د یو څه وخت لپاره یې په دې سبب بندي کړي چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځنې حاصل کړي. کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه ناامیده سوه، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغله، دروازه یې ور وټکول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته وویل پلار دې چیرې دی؟ هغې ویل نه یم خبره چې چیرې دی. ابو جهل خبیث پوه سو چې هغه هم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره تللی دی، نو یې یوه سخته چپلاخه ورسره کړه چې اسماء رضی الله تعالی عنها د چپلاخې د زوره پر مځکه ولوېده او د غوږ واله یې ځینې ولوېدې. خو ابو جهل په خپل ځان کې وشرمېدی چې ښځه وهي. د دې ځای څخه بیرته ناامیده ولاړی. بیا ابو قحافه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار چې په سترګو هم ړوند و و اسماء رضی الله تعالی عنها ته راغلی. ابو قحافه پوښتنه ځینې وکړه چې پلار دې چیرې دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها وویل نه یم خبره. څرنګه چې ټول قریش پوهېده چې دوی په هجرت تللي دي، نو ابو قحافه وویل تاسې ته یې د خرڅ او مصرف دپاره یو شی در پرې ایښی دی؟ اسماء رضی الله تعالی عنها د دې دپاره چې خپل نیکه ته اطمینان ورکړي ولاړه سوه او په هغه کڅوړه کې یې ډبرې راوړې چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه پیسې پکښې ایښولې و ابو قحافه ته یې ونیولې، ویل دغه یې راپرې ایښي دي. سبحان الله، تاسې د ښځې بلکې د یوې انجلۍ و هوښیارۍ او فکر ته وګورئ. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې په سترګو ړوند و او شی یې نه لیدی، پر کڅوړه یې لاس تیر کړي. د ده په خیال زر ورغله، ځکه د هغه وخت پیسې زر وې. ویل کېدا در پرې ایښي وي دا خو ډېر شی دی. حال دا چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه په کور کې څه نه و پرې ایښي. خپل مال او دارایي یې چې 5-6 زره درهمه وه، هغه یې ټول د دې دپاره ورسره اخیستې وه چې په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضرورت نسی پیدا. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل اولاد د مخه او ورنږدې و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې بیا په وروسته کې په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجاهدینو د کومک دپاره د صحابه کرامو څخه د چندې یا کومک پر قسم مال غوښتی. هر چا یو څه راوړه، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټوله دارایي، خپل ټول مال، هر څه چې یې درلوده ټول یې راوړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې کېښود. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده ژوند او دارایي ور معلوم وه، پوه سو چې د خپل ټول مال راوړی دی، نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د خپل اهل او کورنۍ دپاره دې یو څه پرېښول. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل هغو ته مې الله او رسول الله پرېښول. خیر، د قریشو چې دا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه په هجرت تللي دي، جنون او لیونتوب ورته پېښ سو. فورا یې یوه اضطراري جلسه یا مجلس جوړ کړي. په هغه کې دا فیصله وکړه چې ټول هغه کارونه به عملي کوو چې په هغو کې دا امکان وي چې دغه 2 نفره ونیسو. ټول هغه لارې چې د مکې مکرمې څخه د باندې وتلې تر مسلح مراقبت لاندې ونیولې. نورې ډلې یې جوړې کړې چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او شاوخوا پسې وګرځي. د قریشو مشرانو دا اعلان هم وکړي
که چا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا ژوندی راوستی و هغه ته 100 اوښه انعام او جایزه ورکوو. 100 اوښه انعام په هغه وخت کې لویه سرمایه وه. نو ټولو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو شروع وکړه. پیاده او سپاره خلق پسې ګرځي او هر یو ډیر زیات کوشش کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي. په غرو او شیلو کې ګرځي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګري هیڅ اثر نشته. د مکې مکرمې ځینو خلقو د غار ثور پر طرف پلټنه شروع کړه او هلته پسې ګرځي. هر ځای چې وکتل دوی یې نکړه پیدا. یو نفر وویل دلته یو غار هم شته او کفار د غار و طرف ته ورهي سوه، مګر د غار پر شاوخوا هیڅ داسې علامې نشته چې دلته دې څوک راغلی وي. خو بیا هم تر غاره پورې راغله او د غار په خوله کې ودرېدل. اوس نو دلته روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې الله جل جلاله د غڼو په واسطه د غڼو ځالګۍ د غار پر خوله واچولې، او ځینې روایتونه وایي چې د غار په خوله کې کوتره وه چې هګۍ یې اچولې وې او پر خپلو هګیو پرته وه، چې دا دواړه پر دې دلالت کوي چې نه دلته څوک شته او نه څوک راغلي دي. خو دا روایتونه ضعیفه دي. صحیح روایت هغه دی چې په صحیح البخاري کې امام بخاري روایتوي. سبحان الله، دغه کفار د غار وخلې ته راغله او د غار په خوله کې ولاړ دي. غار هم لوی او اوږد غار نه دی. که یوه د دغه کفارو څخه دننه و غار ته صحیح کتلي وای دوی به لیدلي وای. که څه هم د غڼو ځالې موجودې وای بیا یې هم دوی لیدلی سوای. خو هغه واقعي شی چې پیښ دی هغه دا چې دوی د غار تر خولې پورې راغلي دي، په محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځي، 100 اوښه جایزه او انعام غواړي. اوس د غار په خوله کې ولاړ دي او خبرې کوي، مګر یو هم ځان ته دا تکلیف نور کوي چې یو وار دننه غار ته وردنوځي. په بخاري شریف کې حدیث دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غار کې وم چې سر مې راپورته کوي د کفارو پښې مې ولیدې. ما ویل یا رسول الله که یوه د دغه قوم څخه کښته وکتل موږ ویني، یعنی موږ ته دونه ډېر نږدې ولاړ وه، که یوه د دوی وغار ته سر راکښته کړی وای موږ یې لیدلی سوای. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اعتماد او باور چې پر خپل رب یې درلودی دا راته وویل یا ابا بکر څه ګمان دې پر هغه دوو چې درېیم یې الله دی. دا پر الله جل جلاله د اعتماد او توکل هغه لوړ مقام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درلودی، او دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت دی چې الله جل جلاله په قران مجید کې ذکر کړی دی. د هیچا په وسه نه ده پوره چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د فضیلت څخه انکار وکړي، ځکه په قران مجید کې د رضی الله تعالی عنہ فضیلت ذکر شوی دی. الله عز وجل د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کوم وخت چې دوی دواړه په غار کې و، کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ملګری او صاحب ته وایي ته مخه پکېږه، بېشکه چې الله زموږ سره دی. او دا هم د امت په اجماع سره ثابته ده چې په دغه سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د فضیلت ثبوت او اثبات دی چې الله جل جلاله دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری وبلی، او الله جل جلاله وفرمایل چې زه د دوی سره یم. اوس نو کفار د غار ته خولې پورې ورغله او هلته ولاړ دي خبرې کوي، خو دوی یې ونه لیدل او بیرته راوګرځېدل چې دا الهي معجزه ده چې په دغه ځای کې ښکاره کیږي. ځکه کفار د غار تر خولې پورې ورغله او په هغه خلقو پسې ګرځي چې په دغه غار کې دي، خو په غار کې ونه کتل. الله جل جلاله منع کړه، د دوی زړونه د دغه څخه راوګرځول چې په دغه غار کې چې دوی په خوله کې ولاړ دي پسې وګوري. دا د قادر الله قدرت دی. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې کفار 3 ورځې پرله پسې وګرځېدل، هر ځای طلب
او پلټنه وکړه خو هیڅ شی لاسته نه ورغله، نه معلومات نه علامه نه دوی. قریش نو پرېږده چې په خپل طلب او پلټنه کې سرګردانه دي. په دغه ورځو کې چې دوی هلته په غار کې دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی عبد الله د ورځې په مکه مکرمه کې ګرځي، د قریشو معلومات ټولوي او د شپې پټ غار ثور ته ورځي او هغه د قریشو حالات ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیانوي چې نن داسې او داسې پیښه وه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء به هم په شپه کې د سبا ورځې دپاره خواړه ورته راوړه. سبحان الله، دغه لوړ غر، دغه لرې او ډبرینه لار چې نن ورځ یو قوي ځوان د ورځې په روښنایي کې بې له تکلیفه او ستړیا نسي ورختلی، خو اسماء رضی الله تعالی عنها ښځه ده او د شپې په تاریکه کې د کفارو څخه په پټه دغه لوړ غره ته خیږي او دوی ته خواړه ورسوي. دا کم همت او مړانه ده. خوندو مسلمانې ښځې دغسې وي د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې هیڅ تکلیف نه بولي. دا د اسماء رضی الله تعالی عنها کومک دی چې د هجرت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کاوه. او عامر ابن فهیره هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مولا، هغه به بیا پر دغه لار پسونه بیول او راوستل چې د عبد الله او اسماء پلونه او د پښو علامې ورکې سي. څوک په دې نسی پوه چې پر دغه لار څوک تللي او راغلي دي او دغه پسو څخه به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شیدې هم ورکولې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوره ترتیبات نیولي وو، د خوړو راوړلو موظف، د اخبار رسولو موظف، د آثارو او علامو ورکولو او خرابولو موظف. ټول وظیفې ویشل سوي وي. که څه هم د دې هجرت لپاره سامان او وسایل ساده او بسیط وه، خو بیا هم د هغه وخت او زمانې د حال سره برابر او مطابق وه. ټول کارونه په یوه صحیح نقشه سره جوړ سوي وه. اوس نو په غار کې 3 ورځې پوره او تیرې سوې. د قریشو دا امید قطع سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی په داخل یا په اطرافو کې د مکې مکرمې پیدا کی. نو یې خپل طلب او پلټنه پرېښوده، ځکه 3 ورځې پرله پسې بې له نتیجې پوره سرګردانه سو. ورونو، هلته په مکه مکرمه کې یو سړی و چې عبدالله ابن اریقط نومېدی. دغه سړی په لارو کې ډېر ماهر و، یعنی لري او نږدې پټې او ښکاره لارې ټولې ور معلومې وې. که څه هم دغه سړی د مشرک قریشو پر دین و، خو امین و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هجرت دغه عبدالله ابن اریقط د مال او پیسو په مقابل کې نوکر کړ چې ته به د هجرت په وخت کې زموږ سره ځې او پر داسې لارو به مو مدینې منورې ته بیایې چې چاته نه وي ور معلومي. هغه هم دا قبوله کړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د هجرت لپاره 2 ساتل سوي اوښان ودته ور تسلیم کړي وو او ویل زموږ تر هجرت 3 ورځې وروسته به دغه اوښان وغار ثور ته راولي. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غار کې 3 شپې تیرې کړې او د دوشنبه شپه سوه چې دا نو د هجرت د اول کال د ربیع الاول اوله شپه ده او د عیسوي 622 کال د سپتمبر د میاشتې 14 تاریخ دی. عبدالله ابن اریقط د شپې هغه 2 اوښان راوسته. دلته نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله دغه 2 اوښانو څخه یو واخله او هغه ښه اوښې ود صلی الله علیه و آله وسلم ته رانږدې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابابکر اخلم یې مگر په قیمت سره. په دغه وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله عنها هم راغله چې د دوی د سفر د پاره یې خواړه ورسره رااخیستي وه او دا یې هیر سوي وه چې د دوی د خوړو د تړلو د پاره یو ټوکر یا یو تناو ورسره راواخلي. اوس چې دا غواړي چې دغه خواړه د دوی په اوښ پورې وتړي، ټوکر یا رسۍ نسته
نو یې خپل نطاق دوه ځایه کوي. په یوه حصه یې هغه د دوی خواړه وتړل او بله حصه یې پر خپله ملا وتړل. او د دغې ورځې څخه ودې رضی الله تعالی عنها ته ذات النطاقین ویل کیږي. اوس نو نطاق څه شی دی؟ نطاق داسې یو ټوکر دی چې په هغه وختو کې ښځو تر ملا تړي لکه یو برداره کمربند، چې دغه نطاق د هغه وخت د لباس یو جز و. اسماء رضی الله عنها د دغه خوړو د تړلو دپاره یوه ټوکر ته ضرورت درلودی، مګر ټوکر نسته. نو یې خپل نطاق څیري او دوه ځایه کوي. یوه حصه یې پر خپله ملا وتړل او په هغه بله حصه یې دغه خواړه وتړل. او د دغې ورځې څخه ودې ته ذات النطاقین ویل کیږي، یعنی د دوو کمربندو خاونده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې و طرف ته رهي سو، چې د دوی سره په دې سفر کې عامر ابن فهیره هم ملګری سو او هغه لارښوونکی عبد الله ابن اریقط هم ورسره دی. اوس نو لارې په عبد الله اړه لري. اول چې د غاره څخه رهي سوه د جنوب او یمن پر طرف لاړه، پس له څه وخته د غرب او د دریاب د غاړې و طرف ته رهي سوه چې ساحل ورته ویل کیږي، تر څو و داسې لارې ته ورسېده چې پر هغه لار نه څوک تله او نه چاته ور معلومه وه. بیا نو د دریاب یعنی بحر الاحمر د غاړې سره نږدې د شمال پر طرف رهي سوه، چې دا و مدینې منورې ته داسې لار ده چې نادراً به یو څوک پر دغه لار تلي. ورونو، دغه د هجرت د لارې تفصیل په کتابو کې راغلی دی، خو څرنګه چې د دغو ځایو څخه د ډیرو ځایو نومونه اوس اوښتي دي او د عمومي لارو څخه هم ډیر لري او چپ دي، نو د هغو ځایو د نومو تر یادولو تیریږم او د لارې لوی واقعات به سره بیان کړم. اول، امام بخاری د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي موږ چې په دغه شپه را رهي سوو، دغه ټوله شپه او سبا تر غرمې پورې مو تګ او مزل وکړي. کم وخت چې غرمه سوه او لار فارغه سوه، هیڅوک پر دغه لار نه تیرېده. په لار کې مو یوه ډبره، په لار کې مو یوه ډیره لو او اوږده ډبره ولیده چې سایه یې درلوده او پر دغه ځای لمر نه راتلی. نو مو د دغه ډبرې سره واړوه. ما په خپلو لاسو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بېدېدو دپاره ځای جوړ کړي او پر هغه مې یو فرش اوار کړي او ورته ومې ویل یا رسول الله ته بیده سه او زه به شاوخوا څار کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریوتی او زه د باندې راووتم، شاوخوا څار کوم. که ګورم یو شپانه دی چې پسونه یې د دغه ډبرې و طرف ته را رهي کړي دي، غواړي چې دی هم دغه سایې ته استراحت وکړي. زه ورغلم او ورته ومې ویل ته څوک یې؟ د مکې یا مدینې د خلقو څخه یو څوک را یاد کړي. ویل د هغه مریی یم. ما ویل آیا په پسو کې د شیدې سته؟ ده ویل هو. ما ویل ما ته یې رالوشې؟ ویل هو. نو یې د لوشلو دپاره یوه میږ ونیول. ما ویل اول یې غولانځه د خاورو، وریښتانو او خیرو څخه پاکه که، بیا یې ولوشه. ده هم یو کټورۍ شیدې راولوشلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم، هغه بیدو. دا مې ښه ونه بلل چې د خوبه یې راویښ کړم. نو مې تر هغو انتظار ورته وکړي چې دی صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو. زما سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه او چښلو دپاره د اوبو یوه مشکوله را سره وه. نو مې د دغه مشکولې څخه دغه د شیدو پر لوښي اوبه توی کړې چې یو څه یخې سوې. او بیا مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ویچښه. د صلی الله علیه و آله وسلم هم تر هغو وچښلې چې زه راضي سوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل ایا د تلو وخت نه دی راغلی؟ ما ویل هو یا رسول الله. بیا نو د هغه ځای څخه رهي سو. دوهمه واقعه، څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاجر، ګشته او مشهوره سړی و، هر چا پیژندی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ سړی و، هر چا نه پیژندی. اوس چې دوی سره ملګری دي، نو که به په مخه یو څوک ورغلی، د ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه به پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. د رضی الله تعالی عنه به ورته ویل دا سړی لار راښوي. د هغه به دا خیال سو چې دغه د تګ لار ورښوي
او د ده مقصد به د دین او خیر لار وه چې ماته زما د آخرت لار راښیي. درېیمه واقعه، سراقه ابن مالک په عربو کې مشهوره جنگي فارس یا پهلوان. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غار څخه راووته او د مدینه منورې و طرف ته رهیس و، هر چا دا کوشش کاوه چې دوی پیدا کی او د قریشو هغه سل اوشه جایزه واخلي، چې د دې جملې څخه یو هم سراقه ابن مالک و. خدا قصه به په خپل و سراقه ته پریږدو چې دوی په خپل قصه کوي. او په دغه وخت کې مشرک سراقه ابن مالک وایي زه د خپل قوم سره په مجلس کې ناست وم چې یو سړی د باندې څخه د مکې راغلی. موږ ناست وو، دی راته ودرېدی او ویل یا سراقه دغه اوس ما یوه سیاهي د دریاب د غاړې سره ولیده چې فلاني طرف ته رهي وه، ګمان کوم چې محمد او د هغه ملګري دي. سراقه وایي زه پوه سوم چې دغه نفر دوی دي، خو د دې دپاره چې هغه د قریشو جایزه یوازې زه واخلم نو مې خبره تېره کړه او سړي ته مې وویل دا دوی نه دي بلکې تا فلانی او فلانی لیدلي دي چې زموږ په مخ کې رهي سوه. سراقه وایي په دغه مجلس کې کښېنستم، داسې حرکت او کار نه کوم چې څوک راپوسي. د قوم د مجلس تر آخره ورسره ناست وم، نه ولاړېدم، ولې که ولاړ سم هغه نور پوښتنه کوي چې چیرې ځې. خبرې او مجلس ورسره کوم. کوم وخت چې دوی ولاړ سوه زه هم ډېر ژر کور ته ولاړم، منځ ته مې وویل چې زما آس وباسه، د فلانۍ غونډۍ تر شا ودرېږه، زما انتظار کوه. ما خپله نیزه غشي او لیندۍ راواخیسته، د کور د شا تر دروازې ووتلم، پټ پټ ورغلم، څو آس ته ورورسېدم. پر آس سپور سوم او پر هغه لار رهي سوم چې هغه سړي ویلي وه. دی نو پر دغه لار پرېږده. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ملګرو سره رهي دي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه وخت وروسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنی دې خوا ها خوا ته کیږي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دي، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دي. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هر ګړی دې خوا ها خوا ته کیږي. پوښتنه یې ځینې وکړه، ویل یا ابا بکر څه درته پېښه ده چې مخ او وروسته کیږي؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله یو وار مې په فکر کې راوګرځي چې کمین به درته نیولی وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې راوګرځي چې د شا د خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو د یوه اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص و. د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای طاقت نه کېدی، لکه پتان شاوخوا پر راګرځېدی. په فارسی کې شاعر وایي یک جان چی متاعیست که سازم به فدایت، اما چی توان کرد که موجود همین است. یعنی یو روح دون متاع دون قیمتي شی نه دی چې تر تا یې قربان کم، مګر څه وکم، زه دغه لرم، نور شی را سره نسته. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان او د زړه ډاډ ورکړ، ویل ان الله معنا، الله عز وجل زموږ سره دی، مه بیریږه. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زړه هم پر آرامه سو. پس له څه وخت څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیده چې ډېر لرې یو سړی پر آس سپور دی، په ډېره چټکي او تیزي سره په دوی پسې را رهي دی. ویل یا رسول الله هغه سپور سړی په موږ پسې را رهي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ته کتل، پر خپل لار رهي دی او قرآن مجید وایي. مګر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فکر په دغه سړي ډېر بند دی، هغه ډېر تیز را رهي دی او وار په وار ورنږدې کیږي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په تشویش او پریشانی کې دی، ځکه هغه سپور سړی ډېر ورنږدې سو، دونه ورنږدې سو چې د هغه ځای څخه دوی په نیزه ویشتلی سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ډېر رانږدې سو،
د هغه ځای څخه مو ویشتلی سي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه، ویل اللهم اکفناه بما شئت. الهي په هر شي او هر طریقه چې ستا خوښه وي موږ د ده څخه وساتې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا څخه نو فارغه سوی چې د سراقه د آس پښې په مځکه ننوتې. مځکه هم سخته او ډبرینه مځکه ده، خو د آس پښې په مځکه ننوتې او سراقه د آس څخه ولوېدی. سراقه وایي قسم په الله تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت د آس څخه نه وم لوېدلی. دا اول وار و چې د آس څخه لوېږم او بیا مځکه سخته او ډبرینه هم ده. د آس پښې څنګه په مځکه ننوځي؟ کوم وخت چې د آس څخه ولوېدم د هغه غوښې جعبه مې راویسته چې موږ به پال په اچاوو، چې دا د دوی دین او عقیده و. نو مې د غوښو څخه یو غشي د فال پر قسم راویستی چې آیا په دوی پسې سم که یا ضرر ورورسوم که یا. داسې غشي راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوې وه. د فال یا غشي په خوله مې ونه کړ. بیا پر آس سپور سوم، دونه ورنږدې سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرائت مې اورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ نه راته کتل، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما خواته ډیر ګوري. دا وار مې بیا د آس د مخ پښې تر زنګنو په مځکه ننوتې او زه د آس ولوېدم. بیا مې په زور آس راپورته کړ او د آس پښې د مځکې څخه په ډیر تکلیف راووتې. کوم وخت چې د آس پښې د مځکې څخه راووتې د هغه ځای څخه یو ځلېدونکی ګرز لکه دود راووتی او د اسمان خواته پورته سو. بیا مې هغه خپل غشي راویسته، د غشي څخه بیا داسې غشي راووتی چې زما نه و خوښ. اوس نو سراقه پوه سو چې دوی ساتل سوي دي، څوک نسي ورنږدې کېدلی. نو مې ورنارې کړه الامان الامان. اوس سراقه امان غواړي، حال دا چې دی د دوی په وژلو پسې رارهي سوی وو. دوی هم ودرېده. سراقه وایي زه پر آس سپور سوم او ورغلم، او دا حالات چې ما ولیده ما ته دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین به ښکاره او غالبه سي. نو مې ورته وویل چې ستا قوم پر تا 100 اوښه جایزه ایښې ده، او په هغه حالاتو مې خبر کړي چې خلقو د ده په باره کې څه فکرونه درلوده. او بیا مې ورته وویل که خواړه او کالیو ته ضرورت لرې درته رابېوړم. دوی شی ونه غوښتي، فقط ویل زموږ حال وساته، یعنی چاته مه وایه. ما ویل دا چې زه ستاسې حال ونه وایم د دغه په مقابل کې څه شي راکوئ؟ ورونو ښه متوجه سئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ورته وویل چې د مدینې څخه به اوسکي یا خرما درته راولېږم او نه د کومو پیسو وعده ورکړه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څنګه به یې یا سراقه چې د کسرا وشي ستا په لاس وي. ورونو تاسې ته معلومه ده چې د فارس و پاچا ته کسرا ویل کېده چې په هغه وخت کې د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي وه، او د دغه کسرا به د سرو زرو وشي په لاس وه. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا وشي ستا په لاس وي، یعنی ستا د زړه احساس به څه وي، څه حال او کیفیت به دې وي. سراقه ته دا خبره عجبه او بیا مفهومه معلومه سوه چې دا څه وایي او څنګه خبره ده. نو ویل کسرا نو شیروان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو نو شیروان چې د فارس پاچا دی او د هغه وشي ستا په لاس وي. ورونو اوس نو دغه خبرې او موضوع ته یو څه توجه وکړئ. یو نفر چې د خپل قوم څخه په پټه او په هجرت راوځي او د ده پر سر د ده د قوم د طرفه څخه 100 اوښه جایزه ایښول سوي وي او د ده سر یې په کار وي او دغه اوس د ده سره هیڅوک او هیڅ قوت هم نسته. دغه نفر وایي چې دی به د مځکې د پاچاهانو پر هغه لوی پاچا کامیابه سي او وشي یې وسراقه ته ورکوي. دا نه سره لګېږي، عقل یې نه قبلوي. دا عجبه ده. دغه اوس په خپله د ده سر د خلقو په کار دی او د ده سره هیڅ قوت او طاقت هم نسته، او دی بیا وعده ورکوي چې مسلمانان به د فارس پاچاهي اشغال کړي او د کسرا، هغه کسرا چې په مځکه کې تر ټولو لوی پاچا دی، د هغه وشي به په غنیمت واخلي، او دا هم پس له 100
او 200 کلو نه پیښیږي، بلکې ستا په وخت کې به پیښ شي یا سراقه. اوس نو سراقه ورته وایي یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته د امان یو ورقه راولیکه. اوس به زه په تا څوک نه خبروم او ته به د امان ورقه رانیوشته کې. کوم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا سو ته به امان راکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې و سراقه ته د امان خط ورولیکه. ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم داسې لیک ورکړي چې نوشته شوی و. دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دی، یعنی هیڅ وخت ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دی به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت خبر و چاته نه وایي. څوک وایي دغه نوشته عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه وکړه، څوک وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړه. سراقه هم هغه نوشته ورسره واخیسته او رهیسو. واقعا یې دا حال و هیڅ چاته ونه وایه. حتی نور داسې خلق هم په مخه ورغله چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې ګرځېده، خو سراقه به ورته ویل د دې منطقې معلومات ما وکړي، دلته څوک نشته. سبحان الله، د ورځې په شروع کې دی پسې ګرځېدی او د ورځې په آخر کې دی چوکیدار او ساتونکی سو. نور خلق هم د هغې لارې د تعقیبولو څخه منع کوي. تقریبا 8 کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بندي ونیول سو. دغه لیک او نوشته په هغه ورځ ښکاره کړه. کوم وخت چې مسلمانانو په جنگ کې ونیوي د ویل زما سره ستاسې د نبی د طرفه د امان لیک سته. هغه ویل عجبه ده، کومه ده هغه نوشته؟ ده هم هغه نوشته ورته راویستل. صحابه کرامو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یوم بر و وفاء، یعنی هو د وفا او نیکی ورځ ده الهی. هغه هم پریښاو رښتیا هم دا وفا ده، ځکه د حنین غزا پس له 2 کاله څخه پیښه شو او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې د فارس شارونه یو په بل پسې نیول کېده، فارسیانو شکست وخوړی، کسرا وتښتېدی او د کسرا خزانه زر او جواهرات په غنیمت ونیول شو او ټول جواهرات و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوړل شو. دغه جواهرات په جمله کې د کسرا و شه هم و. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې خلق دې راټول شي. خلق راټول شو. بیا یو سراقه ابن مالک ته چې مسلمان شوی وو ورژغ کړ. دغه د کسرا و شه د سراقه په لاسو ور واغستل او ویل لاسونه دې لوړ ونیسه چې خلق یې وویني او د خلقو په مابین کې تیر شه. د کسرا و شه د سراقه په لاس دي او لاسونه یې لوړ نیولې دي، د خلقو په مابین کې تیریږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل خلقو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه درته وویل. اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولې دي، د کسرا و شه شرنګوي او وایي زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په د پسې خلق ګرځېده، د بیری او خوف حالت کې وو. ما ته دا زیری راکړي کیف انت یا سراقه وفي يديك سواري کسرا، یعنی څه حال به دی وي یا سراقه چې د کسرا و شه په لاس وي. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینا او پیشګویی پس له لږو کلو څخه ښکاره او پیښه شوه. صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم مخبر صادق دی. درېمه واقعه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری په آرام زړه د مدینه منورې پر طرف رهیدي، د قریشو د شر څخه خلاص او فارغ دي، مګر پر هغه معروفه او مشهوره لار نه بلکې بل نوې او نامعلومه لار ده او مدینه منورې ته نږدې شو. خو په لار کې پر یو خیمه ورغله چې دا خیمه د ام معبد خیمه و. ام معبد چې یو سخی زړوره او فصیحه ښځه وه، د خپل خیمې سره بناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تیرېدی دې به خواړه او اوبه ورکولې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر دغه خیمه راغله. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری و دغه خیمه ته راورسېده،
د ښځې میړه هم نه موجود، یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمې سره ناسته ده. ځکه دغه ام معبد د هغه کوچي عربو څخه وه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سره شته؟ ځکه د دوی خواړه هم خلاص شوي وه او دوی پر داسې لار تله چې هلته نه کلي او نه کورونه وه او نه بل څوک پر دغه لار تله. نو ځکه دغه ښځې ته وویل چې ستا سره د خوراک یو شی شته چې در څخه رانیسو؟ ښځې ویل که زما سره یو شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ شوي، یعنی بې غوښتنې او طلبه ما درکاوه. موږ سخیان یو، دې ته ضرورت نشته چې میلمه یې په خوله وغواړي، مګر والله د خوراک هیڅ شی را سره نشته. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه او زړه میږ ولاړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ام معبد دغه میږ څه شي ده؟ هغې ویل دا یوه میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاته کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شیدې نه لري؟ ښځې ویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اجازه راکوي چې دغه میږ ولوشم؟ ښځه اریانه شوه چې دا څه وایي؟ وچه میږ ده دی وایي زه ولوشم؟ ښځې ویل که شیدې پکښې شته ولوشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس سره د میږې غولانځه مسح کړه او بسم الله یې وویل. د میږې د غولانځې څخه شیدې راتوی شوې. ښځې ته وویل یو لوی لوښی راکړه. هغې هم دونه لوښی ورته راوړي چې د یوې لوی ډلې بسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه میږ تر هغو پورې لوشل چې دغه لوښی په شیدو ډک شو. اول یې و ام معبد ته شیدې ورکړې، هغې تر مړېدو او اوبه کېدو پورې وڅښلې. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو وڅښلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وڅښلې. دوهم وار یې بیا میږ ولوشل. د ام معبد ټول هغه لوښي چې دې درلوده د شیدو ور ډک کړه. دا ورته ګوري او په تعجب کې ده، ځکه هغه میږ چې دې درلوده دا په خبره وه چې هغه وچه ضعیفه او ډنګره ده او اوس یې دونه شیدې وکړې چې دا په خپله ورته اریانه ده. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې رهیس وو. لږ وخت وروسته ابو معبد یعنی د ښځې میړه په داسې حال کې چې وچې او ډنګرې میږې یې رارهي کړې وې خیمې ته راغی. کم وخت چې د کور ټوله لوښي په شیدو ډک ولیده په تعجب کې سو. ویل دا شیدې د کومه سوې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نسته. ښځې ویل دلته یو مبارک سړی تېرېدی، دغه ټولې شیدې یې د دغه وچې او ډنګرې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړي برکت دی. سړي ویل دا سړی والله هغه څوک بولم چې قریش پسې ګرځي. چې د چهرې او قیافې بیان راته وکړه یا ام معبد. ورونو دغه د ام معبد قصه ټول مؤرخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړې ده او د دې سبب چې ټول مؤرخین دا قصه بیانوي دا دی چې ام معبد یوه هوښیاره، پوه، ذکي او ډېره فصیحه ښځه وه. په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت و. د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټوله هغه احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف پکښې بیانېږي، هیچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی کړی لکه څرنګه چې دغه ام معبد کړی دی. سره د دې چې ام معبد بې له دغه یو وار څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی لیدلی. هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کلونه تیر کړي دي، هغو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې دغه صفت نه دی کړی او نه کولای شوی لکه ام معبد چې کړی دی. نو د دې جهته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په وصف کې هغه اساسي مرجع د ام معبد حدیث بولي. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف او بیان غواړي، د ام معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نسی پیدا کولای. دا یې په داسې فصیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي
لکه اوریدونکی چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه یې مخ ته وي. نو د دې جهت څخه ټول مؤرخینو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په باره کې د معبد دغه قول ساتلی دی ځکه چې ډیر فصیح دی او ډیر اهمیت لري. اوس به د معبد هغه بیان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې کړی دی درته ووایم او بیا په پښتو ترجمه درته بیان کوم. کوم وخت چې د معبد خاوند د دې څخه پوښتنه وکړه چې دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه و، دی ورته وویل رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تزر به سقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند. ورونو هغه د عربي خوند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولای چې په هغه خوږوالي سره درته ترجمه کوم، خو بیا به هم دغه د معبد فصیح او بلیغ بیان په خپل ناقصه ژبه د پښتنو ورونو د پوهېدلو لپاره په پښتو سره ترجمه او بیان کوم. معبد وایي داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخې و، ډنګرتیا تکلیف نور کاوه او د چاغښت عیب نه پر ویل کېدی، یعنی نه چاغ و نه ډنګر، ښایسته او نوراني و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه، په آواز کې یې ښایست و او په غاړه کې یې اوږدوالی و، ږیره یې ګڼه وه یعنی ډکه ږیره وه، اوږدې کږې او سره مشتې ورځې وې چې چپ و، هیبت او دبدبه یې درلوده او که بې خبرې کولې هوښیارې او د محبت ډکې به وې. د لرې تر ټولو خلقو ښه ایسېدی او د نږدې تر ټولو ښایسته او باعزته و، خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې نه لږ، یعنی نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمیږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نسي. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه، خبرې یې لکه پیول سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویېدې، چارشانه و، په جګوالي کې یې کمینه وه او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی، یعنی نه جګ و نه ګردۍ. د دوو شاخو یا ګلدستو په مابین کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې وده ته ډېر کتل کېده. د دې خبرې څخه مقصد دی صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری ابو بکر او عامر ابن فهیره دي، یعنی دوی درې لکه د درختې درې شاخه یا د ګلانو درې ګېډۍ داسې وه، خو سترګې د ده څخه نه اړول کېدې او په قدر او عزت تر نورو بهتر و. ملګری یې درلوده چې پر ده مهربانه وه، چې ده به خبرې کولې د ده خبرو ته به چپ وه، یعنی غوږ به ورته نیولی و، او که به یو کار ور وفرمایه د هغه په عملي کولو کې به چابکي کول، ملګرو یې اطاعت او فرمان برداری کول، ورین تنده یې و او په خبرو کې یې عبث او بېهوده خبرې نه وې. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې هغه بیان و چې معبد و خپل میړه یا خاوند ته دغه علامې وویلې. نو ابو معبد د ښځې میړه وویل والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دی چې موږ یې په مکه کې خبرې اورېدلې دي او ما دا قصد کړی دی که مې په وسه پوره سوه چې د ده ملګری سم،
یعنی که موقع برابره سوه ملګرتیا به کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د لارې هغه واقعه وه چې د ام معبد سره یې ولیدل. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ام معبد و خیمې ته ورغلی و، په مکه مکرمه کې په لوړ اواز سره ځینې بیتونه ویل کېده چې خلقو اورېده او د بیتو ویونکي نه لیدل کېدی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.